د لوی او بخښونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې چې روغ جوړ بیاست. نن ورځ موږ د زازي صاحب میلمانه یو او په خپرونه کې را سره یوسف امین زازی ده چې د ژوند کیسې به اورو، تاسو سره به شریکو. مننه زازی صاحب چې موږ ته وخت راکړ خپرونه کې را سره یاست. مننه صاحب، سلامات اوسئ. ډېره زیاته مننه چې تاسې موږ ته مو وخت راکړو، راغلی د موږ غریبانو پوښتنه مو وکړه، یاد مو کړو. زه په خدمت کې یم صاحب. خیر اوسې. مننه زازی صاحب. په پیل کې راته ووایاست د خپل ژوند په اړه، د خپل ځان په اړه. نوم مې هغه د تاسو وویلې. زه د پکتیا ولایت یم، په خټه او په کابل کې اوسېږم. درس تعلیم ابتدایه تر پوهنتونو تر لوړو تحصیلاتو پورې مې په کابل کې کړې ده. اصلا مسلک مې نظامي ده او په 13 کال کې د عربي پوهنتون نه فارغه شوی یم. مسلک مې توپچي دافعه ده. بیا بهر ته لاړو تقویې د مسلک دپاره، ما هلته درسونه ویلي دي او تخصصي په مختلفو قطاعاتو کې مو دنده ترسره کړې ده او د دې وطن د تمامیت ارزي نه، استقلال نه، د خلکو خپل د ناموس و عزت د هېوادوالو نه مو هڅې کړي دي چې دفاع وکړو. تر هغه پورې چې زموږ وزارت په نوم د ملي دفاع وزارت یادېده، یعنې موږ په دفاع په حالت کې وو. نو بیا مهاجر شو، شرایط خراب شول، بیا مو آزاد کاروبار ته لاس واچوو ځکه چې مجبوریتونه ډېر زیات وو. تقریبا 14 کاله مخکې هېواد ته راغلو، 14 کاله مخکې، او دا ما هدف و چې د هېواد او هېوادوالو لپاره د خپلو تجاربو نه، د خپل مسلک نه باید استفاده وکړو، دوی ته خدمت وکړو. فعالیتونه مو شروع کړل په هر عرصه کې، بیا اجتماعي مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې. هڅه مو دا وه چې موږ څنګه وکولی شو چې مصدر د خدمت د ولس او د هېواد شو. مننه زازی صاحب. تاسو مخکې ویل چې یو نظامي شخصیت یاست. تاسو څنګه نظام ته ولاړئ؟ څو کلن وئ؟ څنګه دلته واوسېدئ؟ جالبه ده ځکه چې دغه عسکري نظام ډېر یو سپېڅلی مقدس نظام ده. د مونږ کورنۍ زیاتره نظامیان وو او د ما یو کاکا هغه یو نظامي افسر وو. نو ما به چې دی لیدو، د ده برخورد مې لیدلو، د ده دغه اجتماعي او ژوند مې لیدلو او د ده قدر او عزت په ټولنه کې مې لیدلو. دغه نظم، ډیسپلین و، د دې کالي و، د دریشي و، د دې تګ ما ته ډېر زیات خوند راکوو او زه یې وهڅولم چې زه هم باید نظامي افسر شم. اولګو مې ما ته مشران وو او بیا ما همدغه دلیل و چې زه بیا په عربي پوهنتون کې شامل شوم. نو په ماشومتوب کې به ما ځکه علاقه ډېره لرله. دوی د قواچار زریدار کې افسران وو، ملګري انډیوالان وو. بیا به مونږ چې کومه ورځ به نوکري کېدله، مونږ بیا هم ځان سبولو. هلته زریپوش راته چالان کړ، ټانګ راته چالان کړ. نو مونږ بیخي دغه د نظامي هغه سره بیخي لیونۍ مینه درلودله. د همغه مینې او د همغه په اساس چې علاقه مې لرله او بالاخره زه هم نظامي افسر شوم. تر ډېره حده مې خپل ملي دفاع وزارت کې مې دنده ترسره کړې. او بیا له هغې وروسته زازی صاحب مهاجر شو. د مهاجرتوب مثلا دا و چې مجبوریتونه ډېر وو. کابل ړنګ شو، کابل چور چپاول شو، هستې د منځه لاړې، خلک د منځه لاړل. یو وحشت و، ډېر یو لوی وحشت په کابل ښاریانو باندې. تقریبا په هره کوڅه کې ما ښه په یادېږي مړي پراته وو،
غریب خلک بیچاره او بېوزګاره کابلیان دلته وویشتل شول د ټولو دغه د مجاهدینو له طرف هغه خپل منځي اختلافات چې دوی دغه اسلامي احزابو درلودل بالاخره موږ دغه ته مجبور کړو چې موږ هېواد ترک کړو او مهاجر شو هغه مهاجرت هم یو شوق نه و یعنې موږ مجبوریت و نو ځکه چې موږ مسؤلیتونه وو د فامیل د کورنۍ د 3 وختو حلالو ډوډۍ چې دوست یار نو مهاجرت وکړو کار وکړو بیا یې وخت داسې شو چې ورو ورو دغه ورونه او دا ټول راپسې لوی شول نو بیا ما چې دغه کار بارم نو تر څه وخته بېبي کوو زیاتره مسؤلیتونه مو ورونو دغو ته خوشې کړل نو ما ځان څه داسې یو تصمیم ونیولو چې وطن مونږ ته اړتیا لري خلک مونږ ته اړتیا لري مونږ درس ویلی دی په مونږ باندې مصرف شوی دی بیا نو افغانستان ته راوګرځېدم غوښتل مې چې په ټولو برخو کې دلته فعاله اوسم نو همغه و چې راغلم اجتماعي سیاسي مسایل ته مې مخه کړه مولسي جرګې ته کاندید شو 1 وارې 2 وارې بالاخره تجارب مو ترلاسه کړل څه کېدل بیا ولسمشریزې ټاکنو ته په یو ټیم کې کاندید شو نو ټولنې مو جوړې کړلې د حزاب ته مو رشد ورکړو د خلکو سره پاتې شو نو دغه 14 کاله کېږي چې زه خپل ولس سره پاتې یم په هره برخه کې مننه زازی صاحب که دا راته ووایې زازی صاحب تاسو خپله څه ودونه کړي زه 2 ودونه لرم 4 مینې دي کړي او 2 ودونه لرم او 15 مې ماشومان دي په ژوند کې خوشحاله یم ډېر ښه او کورنۍ کې ټول څو غړي یاست کورنۍ کې 2 ورونه وو کشری ورور مې الله دې وبخي په ځوانۍ کې ولاړو موږ نه 6 ورونه پاتې یو او پلار مور مې وفات شوي دي نو ټول یو ځای ژوند کوو ماشاءالله خدای مو همیش داسې یو ځای لره زازی صاحب که دا راته ووایاست تاسو مخکې ویل چې سیاست مو انتخاب کړ ولې مو سیاست انتخاب کړ کومه بله برخه ولا ما اصلا سیاست مې انتخاب نه کړو ما د زیاتره ما هدف دا و چې د ولسو خاورو ته یو څه وکړو نو بعضې سیاسي فعالیتو کې مو اشتراک وکړو ځکه چې اصلا سیاست خو دغه ټولنو او وضعیت داسې کثافت ترنه جوړ کړی دی ما نه داسې اراده وه او نه مې داسې اراده ده ما غوښتل چې د خپل هغه څه چې لرم سره د نورو دوستانو سره د نورو افغانانو سره متحد یو کار وکړو دغه هېواد ته تر ډېره بریده مو کارونه وکړل مګم دلته داسې و چې ارزښتونه تغییر خوړلي وو یعنې د مونږ په وخت کې چې مونږ په واک کې وو او دنده مو وه هلته ارزښتونه بل څه وو د وخت کې ارزښتونه تغییر خوړلی وه ارزښت ډالر شي وو ارزښت زر شي وو یعنې زور و زر ارزښت شوی وو نو دا ډېره یو لویه مبارزه په کار لرله چې اوس هم په کار لري تر څو چې دغه ارزښتونه هغه اساسي اصلي ارزښتونو ته خلکو رجوع باید وکړي خو د ما خیال هم همدا ده چې دا یوه لویه دسیسه ده د نړیوالو په کچه او دلته دغه بعضې مسایل لکه قومي سمتي ژبنیز مسایل که نه دغو ته خلکو مخه کړله هر چا غوښتل چې ځان یو محدوده وړه محدوده کې ځان وساتي لوی ملي منافعو ته دغه 20 کالو کې کار ونه شو زه مثلا په اول کې چې زه راغلم په افغانستان ته دلته کابل بانک جوړ شوی و ډېر ښه یو تعمیر و ډېر لوکس و د شارناو کې ما چې ول د مچوله انشاءالله افغانستان مو پرمختګ کوي ډېر ښایسته تعمیر ده او دا به همداسې جوړېږي خو کله مې چې پوښتنه وکړه چې دا چا جوړ کړی دی د مالک څوک دی هغې څوک دی هغه نومونه چې واخیستل ما چې انشاءالله د وطن په تباهي خواته روان ځکه چې ټول غلو ورکړي بل مې د زاخلوال صاحب یوه مرکه واورېده او چې موږ خارجیانو نه پرېښودو چې موږ هغه زیربنایي پروژې وکړو چې نه د بنې پرېښودې نو
خدای دې غر کا کور دې خدای رنګ کا خو ناس به وي کور کې تلویزیون ته راغلی وي چې امریکا مو نه پرېږدي اوس یې وایي دا ټول خاینین وو دا ټول مجرمین وو دا ټول سرټیټ وو مړسترګي وو د خارجیانو لاسپوڅي وو وخت چې ته پیږي مثلا زه وزارت دفاع ته مې ملګري وو صنفیان مو چې دغه متقاعدین مخکني نظامیان یې ټول کور ته کېنول ما چې ولې د مکېنول او چې موږ ته امریکایانو د خبره وکړه هغه پیژنوال ته مې ویلي ما چې ته شرم نه لرې چې په خپل هېواد کې ته پیژنوال یو امریکایان درته وایي د خلک لرې کړي تا دلته بودن څه فایده ما چې خاین یې که نه نو چې زه ولا د تا په ځای چې وایي چې لږ مې ډوډۍ پیدا کولی شي هېواد د قم نه ما ته چې راځه وظیفه دې پرېږده تلویزیون ته لاړ شه ما سره کار وکړه دغه 10,000 روپۍ به ته پیدا کړي انشاءالله خو ته تاسې وجدان نه لري یعنې دغه خلک د امریکایانو تابع وو د سر نه تر آخره پرې زه چاته معافي نه ورکوم ځکه ته خپله ګورې چې دا فساد ده چور ده چپاول ده نو ته ولې ورته بې تفاوت یې مثلا یو قمندان و په نوم د همت نومېدو چور چپاول بیا هر څه ورتلل زه ورغلم یې وریځه مې ورته کړې وه نو دی بې تفاوته و ډارېدو ما ورته ویل د تخلص د همت به در باندې ښه دی ته اصلا لوی بې همت یې چې دغه کړی دغسې یو نظام و دغه نه باید درس واخلو رښتونې واقعي خلکو ته فرصت نه و مساعد افغانانو ته فرصت نه و مساعد او ډېرو په پیسو واچوله له پیسې پیدا کړله موټر واخلله کور جوړ کړه ښه کور دې هم جوړ کړو بلډینګ دې هم جوړ کړو مګر ارزښتونه دوی د لاس ورکړو مننه زازی صاحب که دا راته ووایاست آیا په ژوند کې هم داسې کوم شخصیت شته چې تاسو ته مثبت روحیه درکړې وي او غواړئ چې د هغه رقم کار وکړئ ګورې زه ډېر زیات منندو یم اول د خپل کورنۍ نه مشرانو نه بیا مې هغه استادانو نه چې په معرف کې وو په مکتب کې وو او ډېر زیات منندو یم د هغو استادانو نه د مونږ قمندانانو نه چې په نظامي اړخ مونږ ته روزنه راکړې ده بلکل ډېر شخصیتونه شته دي چې ما ته الګو ده زه به یو قصه درته وکړم اسماعیل خان د مونږ یو استاد و د رادارو خدای دې وبخي اوس وفات شوی ده دغه په مجاهدینو وخت کې زه تېرېدم د بانک د هغه سره چرۍ د پښتونستان کې نو دوی د بانک سره منې و ناستو پټوانې ځان کړي وي ډېر یو مقتدر استاد و ډېر یو عالم و په اردو کې سپین ږیری ترین کس دی و نو هغه ته مې ورغلم احترام مې ورته وکړو زه چې ته تلم چې استادان ما ته امر خدمت وي د خبرې ما نه یې کېږي چې بچیم گمش کو گناه از ماست تو چی خدمت کرده میتونی اگر من تو رو دوست تربیه میکردم ولی خوب خدمت میکردی تو خدمت کردن نمیتونی ما میفهم این دوزا علیه خدمت میکنه نو دغه ډیره درداوره قصه وه او دوی الګو مونږ ته په دا دی چې مونږ ته به ویلې چې د هېواد که 100 وارګړان شي جوړیږي خو چې یو ور انسان د دغو مهاجرتو له امله هېواد یې ترک کړو او پردي فرهنګ او کلچر ته هلته تعمیل شول نو دا ډېره خطرناکه کیسه ده په تاسف سره همداسې وهم شول نن زیاتره افغانان خپلې ژبه یې نه دی زده خپل فرهنګ یې نه دی زده خپل کلتور یې نه دی زده پښتو غږېږي صاحب بشقاب ته کپ وایي پلیټ وایي پوه شوې مړه او دا ګډوډي راسره شروع شولې حتی د خپله مورنۍ ژبه وطني ژبه هم یادوو مثلا زازی صاحب که دا راته ووایاست په ژوند کې چیز سره ډېره علاقه لرئ زه مې خپلې خاورې ولس سره ډېره علاقه لرم مینه لرم لیونۍ مینه لرم او د خپل الله سره مې مینه لرم زه په خپل الله مین یم یو محبت مې د الله سره ده اگر چې ما دغه هېوادوال مې هم ډېر بعضې وخت مایوسه کوي خو زه پوهېږم چې دوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي کار په کار ده یوه ورځ که لږ مایوسه شم نو سبا ته خیر سره بیا هم تازه راوځم ځکه زه درک کولی شم د خپل هېوادوال نو ډېر مې چې ځورایي او حساسیت لرم په نوم د واکمن په نوم د وزیر په نوم د رئیس په نوم د مامور په نوم دغو څه زه ډېر حساسیت لرم دوی چې د خراب کار کوي یعنې دوی خو مشران دي که نه دوی خو
یا مثال قانون نه پلی کې یا عدالت نه تامینوي یا شخصي مسایل کې وي سلیقې مد نظر نسی دغه څه ډېر اساسیت لري او زما د مبارزه هم د دوی په وړاندې ده نه دی ولس او زه زیاتره کوشش کوم چې ولس ته آګاهي ورکړم چې ورونو تاسو هوښیار شئ. بالکل زازی صاحب که دا راته ووایاست په خوړو کې کوم خواړه خوښېږي؟ والا د خوړو څه چندان جوړ نه یم دوستان مې ناست دي شوروا مې نه خوښېږي اول یې درته ووایم هغه ده او خوړو کې د څه نه لرم څه مې ډېر خوښېږي په خوړو کې یاره هر شی چې خوښېږم غیر د شوروا نه غیر د شوروا نه نور هر شی خوښېږي زه د څنګه سړی نه یم چې دا مې نه خوښېږي یا مې دا نه خو شوروا مې نه پوهېږم چې علت ده اوسه جوړه مې نه ده نه مې په کور کې اوسه جوړه ده داسې ده چې په نظامي برخه کې شوروا هېڅ شته نه مونږ ته بې شوروا هېڅ نه خوړله نه چا پخوله نظامي برخه کې واقعا سړی سخت تربیه کېږي د مختلفو شرایطو پر وړاندې ته باید آمادګي ولرې او روزنه ډېر زیات یعنې د هرې نګاه نه ډېر ښه روزل شوي یو زه ډېر زیات خوشحاله یم هماغه روزنه وه چې خلک مقاومت کوي مثال زیاتره خلکو عسکري کړی ده که نه نظام د عسکري ما تاسو ته ویلي چې ډېر سخت سپېڅلی هغه ده انسان ته ډېر تغییر ورکوي زه فکر کوم چې ما یو خو دغه ما لیدلوری او بل نظامي تربیه زه نه تسلیمېږم او نه یم تسلیم شوی هر چی شته او ژوند هم همدا شی دی چې په ژوند کې ته باید مبارز اوسې یعنې مبارزه وکړې ژوند ته باید تسلیم شي ژوند باید تا ته تسلیم شي ځکه موږ اشرف مخلوقات یو که نه یعنې د ټولو مخلوق نه ډېر لوړ عزت او لوړ هغې وقار او لوړ ارزښت دی الله په نزد یې لرو نو ولې تسلیم شو باندې تسلیم شو عزت یا کار کې زیات میشه زازی صاحب که دا راته ووایاست په افغانستان کې مې کوم شخصیت ډېر خوښېده لا مې خوښېږي؟ والا هڅې هم شوي دي کوششونه هم شوي دي د ما دپاره ښه الګو امان الله خان ده د ما دپاره ښه الګو داود خان ده او نور داسې ټول چټي پټي راغلي وو نور هغه دا ماته الګو ده امان الله خان او سردار محمد داود خان. زازی صاحب په انسان باندې په ژوند کې دوه حالته خامخا راځي یو هغه حالت شیبه چې تاسو ته ډېره خوشحالي درکړې او بل هغه حالت چې تاسو ته ډېر خفګان درکړی او سخت درباندې تېر شوی وي کوم دی هغه حالت؟ یاره خوشحالۍ خو مې ډېرې کمې لیدلې دي چې زه ورته ووایم چې خوشحالي ځکه چې ولس مې خوشحاله نه وي وطن مې خوشحاله نه وي نو هغه څه خوشحالي نو خوشحالي په 45 کالو کې ډېر محدود زه کله د خپله ژوند چې فکر کوم ډېر زر تېرېږي د 9-50 کالو کې که محاسبه وکړو د خوشحاليګانې راجمع په 9-50 کالو کې یوه میاشت کېدای شي ما خوشحاله تېره کړې د هغه خوشحالي څه شته هغه د هېواد مې په څه وال ده د وطن مې په څه حال ده 45 کاله کېږي یو بل وژنو یو بل افغان دی وکړي خلک یو قوم افغانستان په وړو کې هغه دی ازبک یې چا ایستلی د هغې ځای ټول مسلمانان یو ټول شکر الحمدلله انسانان یو اشرف مخلوقات ولې یو بل وژنو ولې بس وحشت و وژل و هغه پاچې لوی که ویښته پرېږده څادر هغه که نه اخلاق نه تربیه نه پوښتنه انسان وژنه خلق وژنه نه پوهېږم د څه رقم د مور و پلار نه راپیدا دي دوی زه نه پوهېږم چې دوی د انسان شوي دي که نه د مور یې څه رقم ده د پلار یې څه ده ما مور پلار یې پوهېږي چې ما زوی څومره قتل کړی دی څومره خلک یې وژلي دي ښځه به لري خور به لري زه د خویندو ورونو دغو ته ځایران پاتې یم څوک چې د انسان نه پیدا شوي هغه ځان ته انسان وایي بیا اشرف مخلوقات وایي څنګه قتل کوي
څنګه خلک وژني، څنګه چور کوي، څنګه غلط کار کوي، ولې ښه کار نه کوي. دا ډېره ځورونکې ده. دا تر ننه ورځې پرې ادامه لري. دا داسې نه دي چې تنظیمو دا کار کړی دی. ما همیشه ویلي دي و دغه فرخنده یوه جلۍ وه دلته په کومه جنایت مړه کړه، چا مړه کړه؟ هغه نه طالب مړه کړه، نه داعش وو، نه القاعده وو، همدغه افغانان وو. لیدل دي نه دومره غارونه یې په وجه د څنګه مور نه دی پیدا ده. د مور خو نه پیدا، هغه مور ده که چې شي ولاکه پیغام کومه شیشه کې نه پیدا ده. انسان نه خو داسې څوک پیدا کېږي د مور تایره وي، مور شودې رودلې، خو داسې کار نه کوي. متاسفانه میندې زګول کړي دي، 15 لس 20 30 پلرونه بې تفاوته دي، کوڅه کې خوشي کړي دي، بې تعلیمه، بې روزګاره، تربیه نشته، اخلاق نشته، پرهیزګاري نشته، جنایت ترسره کوه. یو جلۍ مظلومه همداسې په بلکاو افغانان مړه شوي دي، مړه کړي دي، ظلم تېری شوی دی، په هره دوره کې شوی دی، په هره دوره کې شوی دی. تاسې اعتبار په خدای وکړئ، د مجاهدینو وخت کې ما داسې خلک ولیدل چې ما په افغانستان کې هېڅ په خوب کې هم نه ولیدلي. دا نه پوهېږم چې د کوم ځای نه راتل شول، یودم دغه ویښته یو ځناور وو، یو وحشیان وو چې سرو باندې میخ وهه، یو جنایتونه وو. بیا همغه په ډېر تعصب سره همغه تاسې باندې حاکمان شول. دا د بېخي یو لویه بدبختي ده که چې هلته دې وژني، هلته دې ظلم درسه کوي، هلته ناروا درسه کوي، بیا همغه د حاکم هم شي، وزیر صاحب، رئیس صاحب، معاون د اول رئیس جمهور، معاون د دو رئیس جمهور، رئیس جمهوران دا د خدای غر کې دغه هم ورته خوشحاله وو. کرزی اشرف غني، کرزي صاحب خو لونګۍ ورته ولې هغه ترقلې سخت ورته خوشحاله وو. کفترباز، بودنه‌باز، لوچک، کیسه‌بر، کمسۍ باز، پوه شئ، خردوان، دا په تاسې باندې حاکمیت وکړو. څو کاله تقریبا د ډاکټر صاحب نجیب د حاکمیت نه را دې خواته ټول تاسې باندې حاکمیت وکړو. لواطتکار پام نه ده، معاون د رئیس جمهور، اگر هغه ایشچینې باندې څه دوشي داسې سلاوي نورې دوشي لري. بیا هماغو اولادونه پیدا شوي دي، ښځه، ماشوم، لور. زه دغو ته حیران پاتې یم. نننی عصر که نه دوی نه پیدا شوي دي، د څنګه تر نه پیدا شوي دي ولاکه پیږم. بدپدر د هغې ښځې نه لعنت شي چې دغسې مېړه وي، بدپدر یو رقم زوی لعنت شي چې هغه رقم یې پلار یې یا یې نیکه یي. بیا رهبر ما وروره نو څنګه ته وایي نو څنګه مونږ داسې ارام ژوند تېر کړو. ښه دی چې لیوني نه وي شوي، ښه دومره مه هم ډېره ګزاره کړې ده. مطلب ځاځی صاحب ژوند مې اکثر په سختۍ کې تېر شوی دی. کاملا ځاځی صاحب که دا راته وایاست خپله فارغه وخت څه کوي؟ فارغه وخت زما لویه تفریح کور ده. لویه تفریح مې کور ده. کور ته ځم، یو هغه کومه کور ته چې لاړ شم، بس لږې څو مرغۍ مې ساتلي دي، بیا د میز چوکۍ کېږدم، بیا کافي ځان ته جوړه کړم، هماغلته د مرغۍ سره ناست وم، کافي څښم، سګرټ ورته بل کړم، او زیاتره وخت شپې کښېنم هماغلته. دا ماته لویه تفریح ده. او لویه تفریح چې هغه هېڅ نه ستړی کېږم، د ولس سره مې کار او د ولس خدمت، هېڅ ستړتیا نه لرم. جالبه خو ډېره دا ده چې ښه خلک پاتې د غله ټول حاکمان کېږي. دا ډېره جالبه ده. فکر ده غله حاکم نه مردارخور، نه جنس، نه پلار لري، نه مور لري، نه نیکه لري، نه قوم لري، خدای دې خبر کوم بوټي نه را پیدا شوی دی، په تا حاکم کېږي، تا باندې حکومتونه کوي. دا ډېره جالبه ده. جالبه دا ده چې په 40 میلیونو نفوس کې ته بیا هم بې سرنوشته یې، وطن دې ړنګ ده. او ډېره زیاته جالبه چې د ټولو معدنیاتو نه ډک ملک لري او ته ناست یې ګداګري کوي. دا ډېره جالبه ده. نه پوهېږم چې جالبه دی که نه. ځاځی صاحب که دا راته ووایاست چې بهرني سفرونه مو کړي، رسمي که غیر رسمي؟ نه رسمي ده، خدای وایي
رسمي به خو څه رسمي سفرونه خو ټول چې کوي یا به غلام یا بیا غي ما خو یو نر ونه چې رسمي سفر یې کړی وي یو لوی لاسته راوړنې راوړي وي او یا یوه ټوټه خرڅه کړې وي یا یې بل څه کړي دي نه ما شخصي سفرونه کړي دي په هغه مهاجرت کې یو فرصت راته مسایله و چې چکر یې مو لږ وویلې لکه هېوادو ته لاړو بالکل د څو هېوادو ته به تللي یاست؟ څو هېوادو ته یو 50 هېوادو ته ولاړو ماشاءالله. زازی صاحب په اخر کې دا راته ووایاست چې په ژوند کې د خپل ژوند کوم داسې کار مو ولس لپاره کړی چې تاسو همیشه ذهن کې راولي او تاسو ته خوشحالي درکوي؟ داسې کوم خدمت مو ورته کړی؟ ماشاءالله خدمتونه مو ډېر کړي دي داسې چې تاسو همیشه خوشحاله وي، فکر کې مو راګرځي. ما چې ډېر خوشحالوي بدماش مې نه ده پرېښی، زورواکی مې نه ده پرېښی، قانون ماتونکی مې نه ده پرېښی، چې څوک عدالت نه کوي مې نه ده پرېښی، ظالم په وړاندې ولاړ شوی یم. کم می کار کړی دی که ډېر می کړی دی، تاثیرات یې که کم وو که ډېر وو، خو زه ډېر خوشحاله یم ځکه چې هغه دی په دغه ویاړم او انشاءالله دا یې ما اراده ده چې هر ځای کې قانون ماتونکی ګورم بیخي مې دښمن دی هغه، هر ځای کې چې زه څوک وګورم چې عدالت د پښو لاندې کوي هغه زما دښمن دی، یعنې ما سره لکه چې دښمني کوي. او بل یو خواص لرم چې ما ته کله بعضې خلک وایي چې تا څه کار؟ نه ما کار ده چې خو چې ته ننوځي هم پسې ورځم، پوه شي که دفتر کې وي هم پسې ورځم، که په ښار کې وي هم ورته وایم چې هغه ده. یعنې دغه مبارزه زه خوند ترې نه اخلم، زه علاقه ورسره لرم چې اقلا نو زه وکولی شم چې ولس د دغو خلکو نه بچ کړم. او ولس ته مې هم تمه نه لرم ځکه انسان هغه د خواصونه او مزاج فرق کوي. دا داسې یو مبارزه ده لکه یو سپورټمین چې کوي، خپله کار کوي، خپله ډوډۍ خوري، خپله کلب ته ځي، خپله ځي، خو ځي او مسابقې ته یو سړي ته سوک ورکوي یا لغت ته ورکوي، هغه نکوټېږي. فکر ده نو هغه دپاره ګوره د ټولو افغانانو لپاره به د افتخار وړ ګرځي، د کورنۍ دپاره. امام همدغه زده دي ښه، نو چې دغه زورواکو ته سکونه ورکړو، ښه دغه بدماشانو ته راڅېملو، لږې مجبور کړو چې وتښتي که نه او پرېنږدو خپل اهدافو ته چې د هېواد ړنګ کړي، خلکو ځوروي. دغه لوی کار ده، خوند ترې نه اخلو. او کله شکست هم شته، د مسایلو کې شته. ما الله سره مینه ده، محبت ده. ما ته الله ویلي دي، ما ته خدای ویلي دي چې دغه د لاره دی ځه او زه در سره یم، او دا خړي پړي دغه د چندانشانې دي پسې ورځه، ځکه الله راته ویلي چې دا ټول زه بند وړم، دا ټول نابودېږي، هېڅ شی هم نه دي، او زه یې اشرف مخلوقات پیدا کړم. بېشکه که نه نو زه په رای هم نه وایم، نه په پیري رای رای وایم، نه په څه ته یې دغه نور پرېښتو رای وایم، په همدې ده زه اشرف مخلوقات یم، نه خدای پیدا کړی او هغه خدای پاک هم راته ویلي دي چې د ما استازی په منځکې کې، یعنې ما خلافت کولی شي، زه په چا رای نه وهم او فقط صرف همغه الله را سره ده. ساوی هم لرم، اشتباه هم لرم، الله د خدای راته عفو کړي، په چا مې سترګې نه سوځي غیر د الله نه چې هغه زه پیدا کړی یم او دا ټول پیدا کړي او ټول هغه کې یې د منځه وړي. نو بیا چرت په چا ووایم، چا باندې برکه هم نه نیسو او خپل کار کوو. اول زه یو څه چې ډېر زیات انسان ته منفي تاثیر زیات کوي، احتیاجي محتاجي ده. زه دغه ټولو ته دا دعا کوم چې پروردګاره هیڅ ژمن انسان چې انسانیت لري، د انسان په لار روان وي، احساس ورکوي، هغه ته احتیاج محتاج مه کړي، هغه زه ته کومک وکړي، هغه څه ته مرسته وکړي. زه خپل الله نه ډېر راضي یم. زازی صاحب په اخر کې لیدونکو ته څه پیغام لري؟ ډېر پیغامونه ما لیدونکي ته دي. خوږ افغانانو مونږ باندې ډېر ګران دي، زما د وطن بچیانو، خویندې دي، کورونه دي، پلارونه مو دي، زه د ټولو عزت کوم. هیله مې دا ده چې په قومونو خو ویشي لرې کړي، د قومونه مې لرې کړي، په مذاهبو ویشل شوي مه کوئ.
تاسې اول انسانان یو، که ازبک دی، که هزاره دی، که تاجک دی، که هر څوک، اول انسانان یو، بیا اشرف مخلوقات یو. دغه دوه اصل ته تاسې باید درناوی ولرئ، په ځان یې عملي کړئ. ډېر سخت کار نه ده، بد کار مه کوئ. بد کار ولې کوئ؟ یو کس چې غلا کوي خو یې چې وږی یم تږی یم یو منطق لري، نو د دغه ته چې څوک خفه کوي، بد کار کوي، بد اعمال کوي، څوک چاته ازار رسوي، حقې خوري، یعنې زه نه پوهېږم چې ولې یې کوئ. دغه کار هغه وکړي. بل د وطن دپاره، د وطن د ملي ګټو په خاطر، یعنې چې وطن جوړېږي زه هم جوړ یم، وطن مې چلنګېږي زه هم نه جوړ. قوم پرستي، سم پرستي د مسایل لرې کړي، وړ خلکو احترام وکړي، د خپلو مشرانو انتخاب یې کړي، خپل مشر انتخاب کړي، چاته واک ورنه کړي، هېڅ چاته واک ورنه کړي. په هېڅ پایست مسلمان تاسې اختیار لرئ، اراده باید ولري چې خپله رایه وکاروئ، سړی ځان ته انتخاب کړي. په انتخاب کې ډېر زیات کوشش وکړي چې هسې کسان انتخاب کړي چې ویې پېژني چې اقلا یو 20 کاله یا 15 کاله یا 30 کاله دلته پاتې شوی دی، چې کړي دي، یا استاد ده، یا مامور ده، یا قومي مشر ده. تر هغو پورې چې شناخت ونه لرئ، تاسې خپل مشر مه انتخابوئ. تر هغو پورې چې تاسې دوی په باره کې څېړنې نه وي کړي، پلار یې نه وي معلوم، نه کوي چې مور و پلار یې بدل وي، هم رایه مه ورکوئ، انتخاب مه کوئ. نو وطن باندې اخته شئ، اقلا په هفته کې مکمل هفته خپل کار کوئ، 2 ساعته هفته کې د هېواد دپاره تاسې وخت پیدا کړئ، کینې مجلسونه کوئ. هیڅوک حق نه لري چې تاسې د خیر کار نه منع کړي، هیڅوک، هیڅ قدرت. مجلسونه نیسئ، جلسې کوئ د خیر کار دپاره. خیر کار په اسلام کې روا کار ده او د تعالی اجازه درکوي. که دلته څوک د تاسو ته راځي تهدید مهدید، ما ته تلیفون کوئ چې زه د خیر دپاره کار اخته یم، دغه سړی مې نه پرېږدي. نو انشاءالله تاسو خپل مکلفیت ادا کړئ، په حیث د ځوان، په حیث د مشر، په حیث د یو خور، په حیث د مور. میندو ته مې ډېره زیاته هغه د پیغام ده، پلرونو ده، دغه زامن چې زېږوئ لږ وګورئ د زوی د څه کوي. و د قاتلین مجرمین هم میندې لري که نه، همغو ته ما پیغام دا دی، دا دې څنګه زېږولی دی؟ وا دي وا خورې قتل کوي، چور کوي، څپول کوي، ته شرمنده نه یې او پلارو ته. نو دغه خپل زامن چې کور ته درځي، ښځې و د ښځې خو د میړه سره قرار مثلا هلته ښه ساعت یې تېر وي، نو ښځې د میړه ته دې وایي چې د ظلم ولې کوي، د ناروا ولې کوي، د خلکو حق ولې خوري. ایوه هغه ته خو ورکړه، ته ته هم بس قرار هلته ناست یې، خوشحاله یې چې میړه مې راغی. ګورئ دا مکلفیتونه دي چې خور، مور، ورور، پلار، زه ټول باید ادا یې کړو. د ولس ته مې دغه یو پیغام دی، وروري ورکوي یو ځای شي. بل سیاسونو ته زه د بزګر کوچی هغه ته شپانه ته دغه ته چې ورشي زر تاسې یووالی کوي، هغه کوي. خو چې چېرته هوښیار سړی دی خدای والی، چې چېرته تحصیل یافته دی خدای والی دی، چې چېرته پروفیسر دی خدای والی دی، چې چېرته عالم دی خدای والی دی، یو ځای کېږي نه. اوس مثال مونږ اسلامي نظام دی، د علما د دین دی یو ځای شي، خو خدای ویلي نه یو ځای کېږي که نه، ټول علما دي دین. اوس سیاستوال دي، زه پلانکی ګوند لرم، زه پاکی ټولنه لرم، زه دومره خدای دې غر که، خو یو ځای شي، یو قوت شي، یو هغه شي، نه کېږي. نو هغو ته مې هم پیغام دی چې لږ شرم پکار ده. تا نه مغه شپون ډېر ښه دی، تا نه بزګر ډېر ښه ده، هغه کې عزت هم شته، هغه کې افتخار هم شته، هغه کې همت هم شته. هغه ته چې کښېني چې شپانه وروره، بزګره وروره، وطن دې داسې دی، هادې چې بس ځای چې ملا مې داسې تړلې راوځي. او چې هوښیار ته وایي نه کاغذ داسې دی، دغه دی، نو لږ دوی د مشرم کوي. بیا خصوصا د بهر کې څوک بالکل د بهر کې ګوري، د تلویزیونو کې دغه کې غږېږي زه پلانکي اس بي یم، زه پلانکي، هېڅ شي خاورې ملا کوي. خو چې خو راشه ښځه دې هلته ناسته، زوی دې هلته ناسته، بچی دې هلته ناسته، 400 اخلي ورجانه قرار. اوس بوډا هم شوی، خدای پاک چې نه جوړ کړي دي، اوس هم خلک په قرار نه پرېږدي. یو خپلو منځو کې اخته یو، خلقی داسې شو، پرچمی داسې شو، جمهوریت داسې شو، طالب دی، خدای مو غر کړه. راځي یو وروڼه عزیزان یې کښېني، و د طالب مثال راځي اوس کښېنو که نه، دا زه ناست یم که نه، نن ما مې یو ملاقات ته نه پرېږدو، ورځو دروازې وټکوو، اوس کښېنو خبرې کوو، جنګ نه کوو،
جنگ بند ټوپک بند خبرې عالم پوی استاد دا ټول باید یو ځای شو. ډېر ګیلمن یم د روشنفکرې طبقې نه، زه ډېر ګیلمن یم، زه د شپانه نه، زه د عامو دوکاندار نه زه ګیلمن نه یم. زه هغه څوک چې ځان ته وایي چې زه مشر یم، ټولنه لرم، حزب لرم، 15,000 مدني ټولنې. ای خدای مغر که څه شوی بېکاره خلک 100 ګوندونه وو، 15 رسمي وو، چېرته یې؟ ای خدای مغر که لاړې ټول وتښتئ څه دلته ننوتلي خو غلط خلک وي، روغ خلک نه وي. نو هغو نه خواهش کوو چې یو ځای شو، فقط هغه انسانیت او بشریت او اشرف مخلوقات چې مونږ باندې نوم ایښی شوی دی هغه مه بدناموئ. اسلام ما بدنامه کړی دی، جمهوریت ما بدنامه کړی دی، پښتو ما بدنامه کړی دی، تاجک بودن ما بدنامه کړی دی. پښتون کې غلي اوس هم غله لري، غازپي پښتو تاجک هم غل خو نه، تاجک کې غل، پښتو کې غل، ازبک کې غل، لواطتکار، بیا هغه د تا رهبر هم شي، تا هم شي، شرم ده ولا. نو ولس د ځان اصلاح کړي، ټول ته موږ اصلاح غواړو، جګړه نه غواړو. لږې ترخې خبرې به خلکو ته وکړلې، لږ باید غیرت وکړي، هغه وکړي، یووالی وکړي. 2 کاله اخته یم، یووالی وکړي، یووالی وکړي، ورورولي وکړي، ورورولي وکړي. څوک چې پرچمه یې داسې و، څوک چې خلقه یې داسې و. خلقه هم نشته، پرچمه هم نشته، هېڅ شی نه. والله د دنیا هغه کې نه د طالبان راغلل ټول یې وځغلول، خدای مغل که دومره نران هم نه. نو مه کوئ، راځئ مارشال څنګه وتښو بگره چقدر بگه چه در 10 دقیقه مرگ امریکایی بانه در 10 دقیقه ریاست جمهوری رو میگیرم بگره چنگه وتخو نه چندان شاید نه بگه ولس او پیژنده ولس او پیژنده بعد شو اسلامی نظام طالبان ورون توایم تم مکلف ځان مکلف ځان من دسي کوي نه به دسي کوي وروره د اسلام دین د امام د تام ده فکر ایمان ملک تم خو خيار ما د پلان نه خو خيار ما د نیکنه نه خو خيار ما د قوم نه خو خيار ما د عالم نه خو خيار رازا رسکین وروره رازا اول خو د سجره معلومه کوي چې څوک بیا وکیل د کوم ولایت پلان د څوک د مور د څوک د نیکه د څوک د کومځي بیا وسکینو خیر علمیت د څومره د پوهه د څومره ده کیبونه د افغانستان بخیر سره جوړ کړو ان شاء الله دغه ما د ولسنا د وګړانو دغه یو وختنه خیر سه مننه زازای سب چې متم وخت الله مجون دي لره همیشه خوشاله وي خدای مافره وای دیو انسان کلا او جلال په د مشرانو خیرانو نیکانو او همدغه سي د تجربه خلکو سره په مجلس کې نو ګران دوستانو د موږ نن ورځ خبرونه چې د زادي سیب سره تاسو زور ته وړاندې کړم موږ یې میلمانه هم نو مننه تر دې وخت را سره او خوشاله اوسئ د الله په امان